په دې کتنه کې د پوهنتون رهبري او د کرهڼې ریاست اړوند نورو مسؤلینو هم ګډون درلود چې موخه یې د دواړو ادارو ترمنځ د همکارۍ، همغږۍ او ګډو علمي پروګرامونو پر پیاوړتیا هر اړخیزې خبرې اترې شریکول و. وروسته د هلمند پوهنتون رئیس په خپله ابتدایي وینا کې د ښه راغلاست ویلو وروسته د قرآن کریم پر دې مبارک ارشاد رڼا واچول. بسم الله الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. او ویل د الله جل جلاله ځانګړی فضل دی چې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې ټولې ادارې او ریاستونه د یو بل سره د همغږۍ او همکارۍ هوډ لري. نوموړي زیاته کړی چې د نړۍ بېلابېل نظامونه او سیاستونه یې مطالعه کړي، خو اسلامي نظام هغه یوازینی نظام دی چې هر وګړی او اداره پکښې د یو بل خیرخواهي غواړي او ملاتړ کوونکي دي. همداراز څرګنده کړی چې په ټولنه کې همغږي او اتفاق هغه ځواک دی چې ټولنې ته قوت وربخښي. ځکه خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ید الله علی الجماعه. د په خبره علی قادر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هم په خپل ویناو او مجلسونو کې پر اتفاق او همغږي ټینګار کړی او هغه د بریا او ثبات اساسي عنصر بللی دی. د پوهنتون رئیس پوهنتونونه د هیواد د اساسي علمي مرکزونو وبلل او ویل چې همدا علمي مراکز دي چې ټولنه پر پښو دروي او د هیواد اقتصادي، علمي او هر اړخیزه ارتقا تضمینوي. نوموړي وړاندیز وکړ چې د محصلینو د څېړنیزو پروژو د عملي تطبیق لپاره دې ځانګړي ساحې وټاکل سي څو محصلین د خپلو څېړنو ترڅنګ د کرهڼې او مالدارۍ په برخه کې ټولنې ته عملي او اغیزمن خدمت وړاندې کړي. ورپسې د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس الحاج مولوي شیر احمد رفیع صاحب د خبرو پر مهال د ګډ کار پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې د دواړو ریاستونو ترمنځ به یوه مشورتي او مسلکي کمیټه جوړه سي څو د هلمند جغرافیایي، اقلیمي بدلونونه او سیمهییزو اړتیاو په نظر کې نیولو سره د کرهڼې په برخه کې هلمندوالو ته اغیزمن او دوامداره خدمتونه وړاندې سي. همدارنګه د هلمند پوهنتون علمي مرستیال پوهنیار محمد نعیم دوست په خپلو څرګندونو کې د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو یادونه وکړه او ویل چې د یاد تفاهم لیک له لارې به د هلمند بڼوال او مالدارانو ته په علمي او مسلکي بڼه خدمتونه تنظیم او پیاوړي سي. د کتنې په پای کې دواړو لورو د متقابلې همکاري پر دوام ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې د پوهنتون علمي ظرفیتونه او کرهڼې ریاست عملي امکانات به په ګډه د هلمند او کرنیز سکتور د پیاوړتیا او د ولس د هوساینې لپاره اغیزمن تمام سي.